أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترمینو، نن به تاسو ته د اسلام رکنونه بیان سي چې اسلام څو رکن لري. محترمینو، د اسلام د مذهب 15 فرضونه دي. اول فرض ایمان راوړل دی. دوهم فرض لمونځ کول دی چې په شبانه روز کې 15 وخته په خپل مقرره شوي وختونو کې کیږي. دریم روژه نیول دی په کال کښې یو وار چې خپل معلومه میاشته لري چې هغه رمضان میاشته ده. څلورم زکات ورکول دی په کال کښې یو وار پر هغه چا باندې چې دوندې اندازه مال ولري چې د زکات و اندازې یا نصاب ته رسیږي. پنځم فرض حج کول دی پر هغه چا باندې چې دوندې اندازه پیسې ولري چې د حج د فرضیه و اندازه ورسیږي. دا معنی چې هغه دومره پیسې ولري چې د حج د فرضیدو اندازه وي او کولای شي په هغه پیسو د حج وکړي. دا 15 فرضونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې په دې طریقه سره بیان کړي دي. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ترجمه داسې ده: د اسلام بنا په 5 شیانو سوی ده، یعنی د اسلام تاداو او اصل په 5 شیانو ایښودل سوی دی. اقرار کول پر دې خبر چې د الله جل جلاله څخه ما سوا هیڅوک د عبادت او بندګي لایق نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. لمونځ کول په مقرره وختو کښې، زکات ورکول که نصاب پوره وي، د بیت الله شریف حج کول که طاقت وو، د میاشتې د روژې روژه نیول.